سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه در وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې په یو کلیک سره د خپل تصویر شاته بیکګراوند یا شاته ساحه ختمه کړو. یعنی موږ به یو کلیک په تصویر باندې وکړو، خپل تصویر به صرف راواخلو او دغه تصویر چې دی په اتوماتیک ډول به دغه تصویر شاته ساحه یا شاته بیکګراوند چینج شي او هغه به موږ کولی شو چې په هره ساحه او په موږ چې کومې بیکګراوند خوښ شي په هغه بیکګراوند کې راوستلی شي، یا موږ ورته خپل بیکګراوند انتخابوو یا د همغه اپلیکیشن بیکګراوند چې هر بیکګراوند تاسو خوښ وي هغه ورته انتخابولی شئ. یعنې په دې ویډیو کې به تاسو دا طریقه در وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې د خپل تصویر که د هر چا تصویر هر یو تصویر وي په یو کلیک سره موږ تاسو کولی شو تصویر شاته ساحه یا تصویر شاته بیکګراوند چې دی ختم کړو. نو دوستانو، تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، نو په ډیر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو په دې سبسکرایب آپشن دوستانو تاسو سور ښکاري په دې سبسکرایب آپشن باندې کلیک وکړئ دوستانو. او دوستانو په خوا کې کوم بیل یا د ګنټې نشان چې راوځي په دې باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو، تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. موږ دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې هر وخت په همدې یوټیوب چینل معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل کې اپلوډ کوو. نو دوستانو، ویډیو هم در سره لازمي لایک کړئ. د ویډیو لایک کول ضروري دي دوستانو. یو اپلیکیشن لینک په ما په ډسکرپشن کې پرېښی. ډسکرپشن که تاسو ته نه معلومیږي دا کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ دې په دې لیکنه باندې چې تاسو کلیک کړئ لاندې یوه ذریعه خلاصیږي، دې ته ویلی شي ډسکرپشن. دغسې به ما لیکلی وي د اپلیکیشن لینک، نو تاسو به راشئ په دې شنه خط باندې به کلیک وکړئ او اپلیکیشن به ځان لپاره په اسانۍ سره را ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو، کله مو چې اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ هغه اپلیکیشن به تاسو را خلاص کړئ دوستانو. را درومه دغه اپلیکیشن زه را خلاصوم دوستانو. په دې اپلیکیشن باندې به تاسو کلیک کړئ کله چې اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو. نو کله اپلیکیشن را ډاونلوډ کړل ته به تاسو په دلته کلیک وکړئ دوستانو. دغه ساحه تاسو ته ښکاري دوستانو، تاسو به دلته کلیک کړئ. تاسو ته بیا هم وښیم، تاسو به دلته کلیک وکړئ دوستانو. کله چې کلیک وکړئ دلته به له ګیلرۍ څخه یو تصویر راواخلئ، کوم تصویر چې تاسو غواړئ دغه تصویر شاته ساحه ختمه کړئ. نو زه غواړم چې دې تصویر د شاته ساحه چې دی په مکمل ډول سره زه ختمه کړم. کله چې دا تصویر راواخلو لاهي وروسته به تاسو دلته راشئ، دلته لیکلي بیکګراوند، تاسو به دلته په دې بیکګراوند باندې کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو، ته لیکلي بیکګراوند، تاسو به دې بیکګراوند باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ دې په اتوماتیک ډول د دې شاته بیکګراوندونه هم چینج کړئ. که تاسو دا بیکګراوند راوالئ مثلا دا راوالئ، ګوره هغه تصویر ته په اتوماتیک ډول په یو کلیک سره موږ چې تصویر شاته بیکګراوند چینج کوو. زه اوس غواړم چې د دې تصویر ته د خپلې خوښې بیکګراوند راوړم. تاسو به وروسته راشئ په دې نشان کې دلته به تاسو کلیک وکړئ. نو چې کله هم کلیک دلته په اپلای باندې تاسو کلیک کړئ، دا په سر کې اپلای وینئ دوستانو. تاسو به د اپلای باندې کلیک کوئ، وروسته به راشئ دا تصویر به سیو کړئ، سیو ټو ګیلري باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو کله چې تصویر سیو شو، ګورئ تاسو په هر اپلیکیشن کې یاستئ، په هر اپلیکیشن کې تاسو راځئ، تاسو کولی شئ چې دا تصویر شاته ساحه په مکمل ډول ختمه وي. ګورئ تاسو په هر اپلیکیشن کې دا تصویر راغلی، دا تصویر شاته ساحه په اتوماتیک ډول چې دی ختمه شي. ګورئ دوستانو، په هر څه ګورئ دوستانو، ته په هر رقم ساحه چې تاسو راغلی ګورئ دوستانو په دې تصویر ساحه چې دی په اتوماتیک ډول چینج شوه او په هر اپلیکیشن کې تاسو دا تصویر راغلی د دې تصویر شاته ساحه به چې دی چینج شوي. ګورئ دوستانو، زه دې ته بله ساحه انتخابوم او هغه تصویر سره راولم، ته ګیلرۍ ته راځم او دلته فرام ګیلري دلته ګورئ دوستانو ته بیکګراوند راخلم او بیکګراوند شاته چې دی دا تصویر راولم. مثلا دې تصویر سره زه راولم، ګورئ دوستانو د دې تصویر سره راولم، د ګلبدین اپ دې تصویر سره زه هغه تصویر راولم. ګورئ دوستانو، بیرته به زه راشم، ګوره همغه ما کوم اپلیکیشن چې دی هغه کې چې دی ما تصویر شاته ساحه په یو کلیک سره چینج کړه. ګورئ دوستانو، زه هغه تصویر راخلم. ګورئ دوستانو، دا تصویر شاته ساحه چې دی په یو کلیک سره موږ چینج کړه. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې په یو کلیک سره که د هر تصویر غواړئ، که هر رقم تصویر وي، نو تاسو کولی شئ تصویر شاته ساحه تصویر شاته بیکګراوند چې دی ختم کړو. که بیا تاسو دا تصویر په هر اپلیکیشن کې راخلی، په هر ځای کې تاسو دا اپلیکیشن راغلی به بل تصویر باندې لګوئ، نو دا شاته بیکګراوند په اتوماتیک ډول باندې چینج شوی وي. نو په دې هیله دوستانو چې دغه ویډیو مو را سره خوښه شوې وي، که ویډیو مو خوښه شوې وي حتماً در سره لایک او شیر کړئ. معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتماً سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.